السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته د یوې کورنۍ حال له تاسو شریکوو او دلته یو ځوان چې د کورنۍ سره څه کوي هغه ځوان هم راولو او تاسو سره یې غږوو چې هغوی په خپل سترګو باندې څه لیدلي او څه کتلي دي. وروسته بیا د کورنۍ حال ته ورځو، هغوی حال هم له تاسو سره شریکوو. وطن کې غربت دی، غربت دی الله ورخ کړي. مونږ مجبور یو چې راشو د دوی حال له تاسو سره شریک کړو. هغه ورور ته راغواړم چې د په خپلو سترګو باندې څه لیدلي او څه کتلي دي او ډېر یو مهربانه دی چې هره ورځ راځي د دوی سره همکاري کوي، روژه ماتې ورته راوړي. ورور مې دغه تر څنګ راغللو. دا ورور به تاسو ګورئ چې یو فامیل دلته هره ورځ راځي، روژه ماتې راوړي. بیا د دې فامیل هغه دردونکې کیسه یې له موږ سره شریکه کړله چې دا فامیل کور کې څه نه لري. څه دې ویل چې دلته راغلی ته؟ دا څو ورځې کېږي چې دلته چې راته وویل دا غریبه کورنۍ ده. بیا ما خپل مور ته مې وویل چې ما ته روژه ماته چې هوا ځای ورړم دلته کې په خاطر. بیا چې کله زه راغلم چې دلته راغلم دوی په روژه ماتې ناست وو، اوبه وې، پیاز پخه وه، وچه ډوډۍ وه. بس ساه یې خفه کړم چې ما خپله ډوډۍ ته کور کې زړه نه شو، دومره ساه یې ودردولم. ما هره ورځ کومک ورسره کړی دی، یا به انشاءالله خپل کومک ورسره کوو، خو هېڅ نه لري. غریبه کورنۍ ده، پر شماخ یې نشته، روژه ماته یې پیاز پخې دي، ډوډۍ ده، اوبه دي، دا یې روژه ماته یې. څنګه مونږ فکر درلود چې مونږ ته ځان ووایي؟ تاسو فیسبوک یاره ولیدی چې اړمنو خلکو سره مرسته کوئ، کومک کوئ. نره ما تاسو ښه وبلله چې تاسو ته زنګ ووایم، تاسو خپل کومک خپله همکاري ورسره وکړئ. دا کومه ساحه ده دغه چې موږ راغلي یو؟ دا تڼۍ کې توره وړۍ ساحه ده. تڼۍ ولسوالۍ توره وړۍ ساحه ده. ښه، روژه ماتې ته هم وخت کم پاتې کېږي. که یوه یادونه بله وکړم چې د کوم ځوان چې مونږ ګورو، البته ځوان هم اوس سپین ږیری شوی، ما خپله ډېر بازار کې لیدلی دغه نفر. دغه وخت کې زه دوکاندار وم، تقریبا 8 کاله ما دوکانداري کړې. د 8 کاله دا نفر ما لیدو. ما داسې فکر کړی چې دا به شتمن وي، بازار ته راځي، هره ورځ راځي، څه کارونه به وي. خو کار مې نه لرلو دې باندې چې اوس زه خبر شوم چې دا خولې باندې خبرې هم نشي کولی، د لاسونه هم داسې کږه غونته دي. ما ویلې چې والله بعضې انسانان خو شته، زړه کې مې دا خبره راتېره شوله چې څه نه لري په کور کې، بیا هم شاته څه نه وایي. د دې کورنۍ حال له تاسو سره شریکوو، راځئ موږ سره. زموږ زندګي ده په غم لړلې، زموږ زندګي. قدرمن لیدونکو، زما تر څنګ دغه ورور چې تاسو ګوره، شاید تاسې بازار کې ډېر لیدلی دی، دا اکثره بازار کې ډېر وي که نه، هلته ډېر وي. او په ده کې یو هغه شی ما پیدا کړی دی، دغه 8 کاله زه دوکاندار وم، دوکانداري کوم. ده سره ما دغه تصفیې لیدلي چې هر وخت دا تصفیې ورسره یې په لاس کې. شاید تاسو هم ورسره دغه تصفیې لیدلي وي بازار کې. هر وخت دی لګیا وي د الله ذکر کوي، هر وخت دی اخته وي بازار کې د الله ذکر کوي. خو زه د ده غربت نه خبر نه وم، زه د ده مجبوریتونو نه خبر نه وم. نن مې چې کله دا یې ولید، د ده په لیدو باندې زه حیرانه پاتې شوم چې دا به ما ډېر بازار کې خپله لیدلی، خورکۍ نه اورو، دا خو خبرې نشي کولی. ژوند څنګه تېرېږي خورې؟ ژوند دا رقم تېرېږي که نه، چې تو ته هغه نن د بال ونه رسېږي، تو ته مړی په ټیم نه رسېږي، ته به زړه ته ځورېږي چې خو دا سړی وکسمایي چې دا ساعت تش کوي چې څیک چې نه روکوي، ګدای نشم، کور نشم کړی، چار نشم کړی، ورېر یې نه وي چې میږ ایړه تومولی شي، خفه به وې چې بېر ختم شي که نه. ته به داسې یو بل ته سترګې غړوې چې موږ ته څیک دی ایړی وکړو، څیک دی غوړی وکړو، څیک دی چی دی وکړو که نه، چې چای ګوړه تر پیدا کړي چې نه وي چی ګوړه نه وخت تېرېږي، خو ایړې نه نه کېږي. وړکه جنکۍ تر جوړي هغه خو نه غږېږي، ته به غلی شي کې به نه. او چې دا ته وایي دا دې نه راخفه وي، ځکه چې دا یو ورېر دی څه رقم ته پیاوي ته چې وړه کور کې نه وي، دی څه رقم ده اشاره ورته کوي؟ اشاره خپلې وایي ویني، خو نره خو کیڼ نه دی، خالي په خوله ګونګ دی، د ګزار مرض والی دی. خبرې اورې؟ یې خبره ښه وروي، په هر شي ښه پوهېږي، هر شي خپل کس یې چې په توبولې شي زړه ورته خوري. دا مره وایي چې زه ورته خفه وم چې شپې خوب نشم کړی، چې خو دا شی په تومولی دی، د هغه به زه بیا کیڼ نه وسلوم. او ورېر یې چې و ورېر به بیا دې ته نه و خبر کړی، که څومره به وروسته به په دومره فکر کې کېنولی و چې هغې نه مړ کړو. زه ورپوته شوم، ورشه دا د غوړې شوې، وړکې جنکۍ ورپوته شول. ورشه دا یې یو بل ځای ته ورته ځي، که چا شی ورکړل خو ویرې کې، که نه یې ورکړل خو کېته تش ورشي. داسې ورځې راغلې چې نه ور نوستی مورې؟ داسې ورځې راغلې دي چې نه یې رانوستي.
داسې ورځ وغواړي چې د نن یاري سبا خښته کې کارزان کړی دوی چې چا نه روغله کارزا وکړه یې کارزا وکړه څه غواړي هغه شتمن خلک چې دغه مهال تو کسي څه نه غواړي خلکو نه دنده نه غواړم چې مته اداره کان ته مسره کمک وکړي همکاري وکړي چې مو خلکونه زه پیغله ښځه یم بیا وتای نشم دا یې ګدای نشي چې د نه وغواړي دا یې پولیس کور کړای نشي چې دا کور وکړي چار وکړي سره یې کړي دا نه غواړم که نه چې موږ سره کمک وکړي موږ سره همکاري وکړي موږ خلکونه هم د ویړکې مو وړه دي چې دا ستر شي خلکونه هم په مخ لوړه شي نره مې لورینه نشته چې موږ ته کمک وکړي پردي خلکو هره ورځ په موږ نه رسېږي چې موږ ته سړک موږ تیاري دې کور څومره کریاده نه وخوري مولې دې کیر د 1000 روپۍ نه وخوري 1000 روپۍ کریاده نه وخوري 1000 روپۍ کری دې پوره دې څه کړل تو دا ورکړی مې دونه یې دې ته خرڅولې چې یو ته خرڅ کا نه چرګه ته خرڅ کا نه کیر کې نه راځي نه چرګه نه مول سو تلاش نه غو کراش نه ذکر شي دغه دا کړی کې د خپل کېرم نشته چې خپل کېرم وای بیا خوا چی شی ملري په کور کې چې سړی وخوري پیوز مړای دال نو تر پېښته کنه د مرسته دانه رچ نشته مرسته دال چا در کړی دی مرسته دال مت خپل ګوندی نر کړی دی یم مرسته کې خوښ سده توست در کړی دی ویلې توست مستقیم مرسته څنګه در کوي نه دا ګدای نشي چې د مرسته تنر ودی چې ګدای نشي څنګه دی کی ته زه تانچ چې کوم مسافر نشه کړی چې خپل نشه ګدای څنګه دی کی پلوسه ته کا دا پلوسه ته کې څنګه پیږي خبرولې دونکو مونږ د هغه چا غږ تر تاسو درسوي چې هیڅوک غږ نه اوري ښه مثال هم دغه ده چې په خوله باندې څه نشي ویلی نه مرسته شته نه ګاونډي شته نه ښه شته راشه د دغه پوښتنه خو وکړه که نه د دغه پوښتنه خو وکړه که نه د دغه غږ چې مونږ نه وای راپورته کړی څوک یې راپورته کوي څوک به یې راپورته کړي د په څنګ کې ګاونډي مرسته اخلي همغه ګاونډي همغه د مرستې نه بیا دوی باندې زړه بدېږي دوی سره مرسته کوي جالبه نه ده حیرانوونکې خبره ده راځه چې موږ په وطن باندې رحم وکړي ښه په دا ټوله روژه کې مو شي ته خوږې اوبه جوړې کړي شربت مو جوړ کړی دی نه نوره چې مو پخه کړي دي نه دا څو روژه مو ته مو چې کړي دي په څه شي مو کړي دي ورته وایه دا د پیوز په پخه سه په اوبه سه د دال ایسته دوه ورځې تاسو ته دې ویډ کې مکس را ډېر انکاري کړی د مخوم پر رمته میکتا د پیوز په خمړې وړي دي پټ رمته په وکی خو بیا په شمیته څنګه وي قدرمنې دونکو دا هغه درمنده کورنۍ ده چې د کور سرپرستې ژبه نه لري خبرې نشي کولی معیوبه د لاسونه یې دغسې دي خو شپه ورځ د الله ذکر کوي دې سره باید همکاري وکړو عاجله همکاري باید سره وکړو دا په موږ باندې حق لري راځئ چې ګډه همکاري ورسره وکړو او اوس د روژه ماتې دپاره دوی فقط د مرستې دال چې هغه بل ګاونډي مرسته کې اخیستې او دوی ته ورکړي هغه یې پخه کړي وچه ډوډۍ سپینې اوبه نور په کور کې څه نه لري راځئ چې په ګډه د کورنۍ سره همکاري وکړو راځئ چې لاس ورکړو راپورته کړو دغه معیوب دغه بېزبانه یو څو سره همکاري وشي او لږ ژوند یې ښه تېر شي دا خپرونه په دې امید پای ته رسوم چې بل ځل راځم د دوی سره موږ ډېره همکاري وکړو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وتښتوله دا تالیدلې زموږ زندګي دا نن خزان وړې زموږ زندګي دا تالیدلې زموږ زندګي دا نن خزان وړې زموږ زندګي